حسبنا الله ونعم الوکیل. تمہارونو دا ډېر خلفظ کله تکلیف در باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندګانو دا د پیغمبر الفاظ وایه چې پیغمبر مبارک فرمایي. یو ځل حضور پاک وفرمایل د دجال به خطرناکه فتنه وي ډېر خلک به پکې ګیر شي. صحابه وی الله رسول د دجال فتنې نه او په څه بچ کېږو؟ وی د حسبنا الله ونعم الوکیل. دا وایه حسبنا الله، الله مونږ له کافي دی، بس د الله مدد کافي دی. چې الله وی د اچا مدد تاجت نشتا. ونعم الوکیل، زما کار سمون کې صرف او صرف الله دی، ما بچون کې صرف او صرف الله دی. حسبنا الله ونعم الوکیل، لا اله الا انت سبحانك. دا ډېر بهترین الفاظ هو سره دغه وی چې یونس علیه السلام ویلي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نو ډېره ښکلې خبره، لا اله الا انت سبحانك له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوکیل. دا الفاظ اوه او دقه دي چې فرشته ورته راله وایي مو د الله نه اجازت وغوښته، الله اجازت راک زه د باران فرشته یم. اوس به سکنډونو کې به داسې اوبه راوورم، باران به راولم چې دا اور دله په 2 سکنډه کې وجنم. خو صرف الله راته یو شرط لګولی دی، وایي که ابراهیم دنه مدد غواړي نو ورکړي. لاړ شل اول د هغه نه تپوس وکړه که هغه دنه مدد غواړي وکړئ ورسره مدد. موږ ته ووایه شابه چې بس اوس سوریه را په مخه کړم او باران ووروم او دا اور په 2 منټه کې مړ کړم. دې کې هغه هوا والا فرشته راله زول او طوفان والا وایي ما ته که حکم کې الله نه مې اجازت غوښتې دی. الله وایي تپوس دې وکړه نو زه به اوس طوفان راولم سیلې دا اور به اوچت کړم او د نمرود او د ده د کورونو په دا منځ کې به یې خور کړم. اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خور سوچتئ دقه خشاک او دا اور به غونډ اوچت کړم د دې د کورونو کې به یې خور کړم او دا کورونه به ورته وسوځو. حکم کوه. ابراهیم علیه السلام یو تم وی اما الیک فلا، تا ته دا جت نشته ده. هغه بل تم وی اما الیک فلا، تا ته مې سجت نشته. ربي اعلم بحالي، الله زما په حال خبردار دی. ما ولی الله نین. یو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني، لسان الحال افصح من لساني والصمت عن سؤالي ترجماني. ویزه چې الله نه سوال کوم زما د حال الله ته پته ده کنه سره سوال کوم زما د حال نه زما رب خبردار دی کنه چې زما کوم حالت دی او زما د چپوالي زما ترجمانی ده. چې د چپې ما نو مطلب زما دا دی چې الله زما کوم جت ته ته معلوم. بس رالل او تالی وچتاو فرشتو یې نور خو څه نشو کولی خدا یو بکو تالی کلکونه دې زور لګی نو چتېږي. شیطان د انسان په شکل لاري هغه ورته وایي داسې کار وکړې ضرورت یو چلخې ورشه جینکې راولې پیغلې چې هغوی دلته سرونه سرتور کړي لږ چورلکونه مرلکونه ووایي تاسو ګورئ چې ټال اوچتېږي که نه اوچتېږي. جینکې راوستې او سرونه یې سرتور کړل. بس فرشتې لاړې که فرشتې کم دی بې ساریږي. رسول الله مبارک فرمایي چې د کمې ځای کې یو جینۍ سرتور سر وي هلته د رحم فرشتې نه او بیا چې لا ګډا کوي. نن سبا زمونږ جینکې په کورونو کې دننه سرتور سر ګرځي. نن سبا زمونږ لوڼه خویندې په کور کې دننه نه په بازارونو کې په مارکیټونو کې او په دفترونو کې کولو سر ناستې. نو د خدای رحم ده کم دی نه راغلی. سټې ښکاري، مرۍ ښکاري، لیچې ښکاري، خپې ښکاري. د ښځې وجود خو یو ځل یو ښځې سوال وکړو وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړې ده نو سړی ولې پرده نه کوي چې بنګې کوو. ما وی ګوره اوسپنه په دې میدان پرتی بادم وی باران او ذل او طوفان یې وی څوک یې پټوي نه باران خښته په دې باران پرتی بارانونه هم پکېږي او نور هم وی څوک یې نه پټوي د باران نه. کاڼې په دې میدان پروت دی بارانونه هم پکېږي لرګي په دې میدان پروت دی باران او ذل او طوفان هم کېږي. لیکن هیرا سره زر اسوک په میدان نه پرېږدي شل کسې تختی او هیره چې څونه قیمتي ده په مالوچو کې پټوي. هغه مالوچ بیا په ډبي کې بند کړي ډبې بیا په ګوتې کې بسخکې کې بند کړي او بیا هغه بسخکې په بکس کې په بکسونو کې دننه چې څونه قیمتي شي وي هغه برې په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندوي. نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی دا هیره ده دا سره زر دی.
دا کده بار روستا د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده خو چې د کیلې نه پوستکي لرې که نسخه به مالټه د څونه قیمتي شی دی خو چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده او چې پوستکي ته لرې که نو په هغه سات څخه شي هندوانه ده که نه ده وګوره په پوستکي کې بنده ده په ډیران پرته ده په پټي کې پرته ده او محفوظ ده او پوستکي ته لرې که د هندوانې نه او اوبه ته وباسه جوس ته وباسه او په ګیلاس کې کېږده 10 منټه پس ورځه څښه پای د غوا په غولانس کې پراته دي متیاز او سوټه وسره دنه پرتی دي او محفوظ دي او چې د غوا د غولان نه دی بار روستل او په میدان کې خود لک سات پس خی هر قیمتي شی به محفوظ ساتي هر قیمتي شی په پرده کې ساتي پرده کله خراب وي ختم وي هیره دا پردې نه رو بس دلته کېدا اوس به څوک په مخه کې وي تاسو سره در څوک نه نو مې سلو مثال د وسپنې او د کانی او د لرګو دي او تاسو مثال د سرو زرو او د هیره او د لالونو دي خزه قیمتي شی د عزت شی د قدر شی دی خزه زنانه په خدای د طالبان تم دې کله ما پورې خاندي وایم والله که د خزو نه بغیر شل کې ځکه نه یو سړی دی راشي یو من غنم خو دې په چچ پاک کي او لاسونه خوږ شو لاسونه ستړي شو ځکه نه ته راشه ډوډۍ پخې کې په تنور باندې یو څو خزه ټوله ورځ لګی سارم دله ډوډۍ پخی مازدیګر هم پخی او نانبی چې پخی نو کبیس خو یې وتیستی خو له اوس ورته بنې نه مو باسي او اوف اوف کوي او ځان ته یې پکي بیل لګول ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته ورونه درته بلئ ټماټر ټیپر دله پرې کوي څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه نو طالبان ته هم بغیر د ښځې نه یې ګورې نه شی شیل کولی بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته بعضې پکې قمقلې غوندې کله ورسره خاندمه وایم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر تلر کي نو هغه بوجې ته ونیسي ویې وینځي او د لاسو نه یې هغه ویټامن سي ساسي او دلته دله وړه غږي بعضې پکې قمقلې هم شته نو صفایي سنت ته لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي هغوی ته دا درخواست کې مهرباني وکړئ په کور کې دنې او کبان نو اندامونه مه ښکاره کوئ د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ د غضب فرشتې به راشي شیطان به راشي بیماري به در کې پیدا کړي او غلط اثر به در کې پیدا کړي بیا به خدای ته چغې او جاړې او چې فرشتې راغلې ټال اوچت شو دغه د جینکې فرشتې لاړې ټال اوچت شو او ټال له دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور منځ ته وروړ خطرناک اور چې څنګه اور منځ ته ابراهیم علیه السلام ورلړی شو هلته فرشتې ولاړې دي جبریل علیه السلام ولاړ کلکې ونیوه الله قادر دی د مارونو الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي او حافظان به ګرځي عالمان او شهیدان به ګرځي اور کې دننه هغوی به نه سوځېږي او دا خپل خپلوان به وباسي جنت ته به یې بولي فرشتې به پکې ګرځي اور په منځ کې ورته الله باغچه جوړه کړه اور په منځ کې ورته الله انار زرغون کړه او د اور په منځ کې ورته خدای چینه پیدا کړه او الله اور ته حکم وکړه اور ته قرآن وایي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم یخشی او سلاما معتدل یخ معتدل ډېر یخ هم نه چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورکړي معتدل یخ په ابراهیم باندې دا اور ګرموالی چا پیدا کړی دی الله چې الله ورته بس ودغه دې سوځېده چې چړې ته الله وی اسماعیل به نه پرې کېده پرېږدي چې الله اړرو کې باران ته ګلی راووره نو ګلی به راځي او چې مه واروانو نه به ووره هر څه خو د الله په اختیار کې بهر کې به اختلاف پکې شته خو تقریبا څوک یو میاشت یادوي او څوک څلوېښت ورځې یادوي چې په دې اور کې و اور ته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راووت او چې غورځوی یې بربنډ یې غورځولي و بربنډ حضرت جبریل علیه السلام ورته د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړو هغه یې وله ورکړه هغه یې ورته واچوه الله بچ کړه الله مدد وکړه الله مدد کوي مقابله د قوم وکړه د ملکدارې وکړه د بادشاه وکړه اور ته پرېوته خطرناک اور الله په اور ګولې ګلزار که قرآن وایي نمرود پېښ شو چې سره بل سره شم کولی وی بس مهرباني وکړه زموږ ستا لارې جدایي وطن نه وځه نو د عراق نه بار وویست لاړ شام طرف ته روان شو بیت المقدس ته نو باقي چې څه خبرې ترې دي هغه پکې راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې وویم دومره به ذهن کې واچو که خیر چې موږ د شرک نه ځان ساتو
عملی شرک هغې نه دې الله وساتي او دا به مو ایماني چې زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ جوړونکي مونږ له بچی راکوونکي بچی اخیستونکي دا صرف او صرف د الله په لاس کې اسباب به مونږ استعمالو ډاکټر له به زه خو دا جوړونکي به ډاکټر دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم وی دې دارو کې شفا د ډاکټر په لاس کې شفا الله واچوله جوړونکي مې الله دی الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي